چین ته د ځمکې له لارې د جلغوزیو صادرات پیل شول. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د جلغوزیو یو لویه محموله د ځمکني دهلیز له لارې چین ته لیږلې ده. د یاد وزارت د صادراتو د پراختیا رئیس احسان الله فطرت له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د ځمکني دهلیز له لارې یې 15 ټنه جلغوزي چې شاوخوا 1,650,000 امریکایي ډالرو ارزښت لري چین ته واستول او په خبره د جلغوزیو د لیږد دغه لړۍ به همداسې دوام ومومي. زمونږ دغه محموله چې نن تاسو ولیدله چې عملاً لومړۍ محموله حرکت کوي روانېږي دا به له کابل نه تاشکند ته او له تاشکند نه به بیا له هوایي دهلیز لارې د چین شانګهای ښار ته ځي. نن ورځ زمونږ دغه کومه محموله چې حرکت کوي 15 ټنه ده. د افغانستان د جلغوزیو دغه محموله لومړی د ازبکستان تر پلازمینې تاشکند ښاره پورې د ځمکې له لارې ځي او بیا وروسته د هوایي دهلیز له لارې چین ته لیږدول کیږي چې په 5 ورځو کې به تر شانګهای ښاره ورسیږي. په شانګهای کې اوس د چین د وارداتو 5م نړیوال نندارتون پیل شوی چې د نړۍ د ګڼو هیوادونو تصدیو او شرکتونو په نندارځي جوړ کړي او خپل تولیدات یې پکې نندارې او پلور ته وړاندې کړي دي. د افغانستان ځینې تولیدات هم د چین په سږني نندارتون کې نندارې او پلور ته وړاندې شوي دي. د افغانستان جلغوزي په 2020 میلادي کال کې د چین 4م نړیوال وارداتي نندارتون کې د چینی مشتریانو له تود هرکلي سره مخ شول او د CMG په یو انلاین خپرونه کې په 2 ساعتونو کې 26 ټنه افغان جلغوزي وپلورل شول. چین په 2013 میلادي کال کې د وارداتو لومړی نړیوال نندارتون ترسره کړ او اوس یې هر کال یو ځل ترسره کوي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي وویل چې د روان 1401 لمریز کال په لومړیو 6 میاشتو کې د هیواد په صادراتو کې 50 میلیارډ افغانۍ زیاتوالی راغلی دی او په خبره یې چې دوی هڅه کوي د اندازه لا زیاته کړي. تقریبا در 6 ماه د روان کال د پیل 6 میاشتو راهیسې شاوخوا 50 میلیارډ افغانۍ زموږ د تیر کال د صادراتو په پرتله سږکال زیاتوالی راغلی چې دا زموږ لپاره د افتخار ځای دی او انشاءالله موږ به هڅه وکړو تر څو د صادراتو په برخه کې نور هم د پام وړ زیاتوالی راولو. د اقتصادي چارو شنونکي د صنعت او سوداګرۍ وزارت له دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې د هیواد صادرات مو اقتصاد په پښو درولی شي او هم ورسره صادراتي سکتور پیاوړی کیږي. دوی همداراز په خصوصي سکتور او حکومت غږ کوي چې له شته اقتصادي فرصتونو ګټه واخلي او د نوو اقتصادي اړیکو لپاره هلې ځلې وکړي. دا د افغانستان د اقتصاد لپاره یوه غوره خبره ده. چین سره باید سوداګریزې اړیکې لا زیاتې پراخه شي. په دې سره به موږ په دې وتوانېږو چې د جلغوزیو د تولید او پروسس پروسه لا پسې چټکه کړو او همدارنګه حکومت ته پکار ده چې د ټولو اقتصادي فرصتونو په ګټې اخیستنې سره وکولی شي افغانستان حکومت او خلک د اقتصادي برځان مسایلو لپاره سم. د معلوماتو له مخې سږکال 15 ټنه افغان جلغوزي شانګهای ته لیږدول شوي او تمه ده چې د افغانستان نور ځانګړي محصولات هم په دغه پرانیستي او مشترک نندارتون کې ښه بازار ومومي.